مسره زاره ادي چلو پکې دی ګونه کړل السلام علیکم قدرمنو ستاسو ورور عمران الله معراج یم ما سره وقاص دی را سره او سلیمان دی د سلیمان سره په خوا کې وړوکی ابو درده ناست دی ورځو به د هغه چا خواله چې د قد قامت نه خو ډېر وړوکی دی خو هغه الله پاک یو داسې ګل پیدا کړی دی چې د هغه خوشبویي په ډېر لږ وخت کې ډېر د لرې پورې خوره شوه نو د هغه کلی به درته وښایو چې هغه د کم کلي اوسېدونکی دی د هغه کلی څونه ښکلی دی او بیا هغه ګل په خپله څونه ښکلی دی هغه به درته وایم خو لږ ساعت بعد په لاره خوازخېله کې راته مظهر وایي ولاړ دی هغه به ځان سره راخېجو هغې نه پس به درته وایم چې د چا خواله ځو او د کم ګل خبره کوو تاسو سره نو موږ سره اوسئ ښه قدرمنو مظهر بای خواته راورسېدو مظهر بای را سره ولاړ دی مظهر بای څنګه زه ښه یم اول خو تاسو ته په خیر وایم زمونږ کلي ته او ښه په موضوع کې ما ستاسو مې یو ګنټه انتظار وکړو بس بخښنه غواړو نو قدرمنو د کم وړوکي ګل چې ما تاسو ته خبره کوله هغه ارمان سراج مې یادو د هغه کلي اصالې ته به ځو نو هم به مو ارمان سراج سره میلاوم او هم د هغه کلی به درته ښیم چې د څونه ښکلي کلی کې ارمان سراج اوسېږي زموږ سره نو راځئ د خیره ښه قدرمنو رالو د استاد صاحب خواته سراج الدین سراج صاحب سره ناست یو تاسو ته چې ما کم وړوکی د قد قامت نه وړوکی ګل وی چې د هغې خوشبویانې تقریبا هر دویم پوښتن ته نن سبا په ډېر کم وخت کې رسېدلی دي هغه د استاد صاحب زوی دی هغه به درته هم ښایو خو استاد صاحب چې کوم دی یو ستر شاعر دی د پښتو د ډېرې مودې راسې خدمت کوي د لویو لویو شاعرانو استاد دی هغه سره ناست یو د استاد صاحب نورې خبرې دي نور استاد صاحب د لیکلی به ته هم ښایو چې د دوی کلی څونه ښکلی دی خو غواړم چې استاد صاحب نه پکې یو دوه قطعې را سره شریکې کړي نو مننه به وي استاد صاحب الله معراج تاسو مننه کوم چې تاسو راغلئ او ما له درناوی راکړو ډېر خوشحاله یم او قطعې قرآن صاحب را باندې تاسو وایئ زه به سره څه قطعې شریک کړم دا خو بار بار ما شریکې کړي زما یو قطعه ده چې بیا چې نه یم نازونه به دې څوک کړي بیا چې نه یم نازونه به دې څوک کړي بیا چې نه یم نازونه به دې څوک کړي په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه زه رازه پکې اوسېږه ډېر ښه دی استاد صاحب او یو کتاب به سره بله شریکه کړم چې ستا د نازونو اداګانو لوګی ستا د نری نری خندا به وشم او د ژوند نه ځکه مزې اخلم چې زه څه شوتل نه یم چې بیا به وشم ډېر ښه استاد صاحب ډېر ښه دا رایادې شو د استاد صاحب ډېره مننه کوم ملګرو دې نه پسو د هغه وړوکي د قد قامت نه وړوکي ګل سره دې میلاوهمه خو د هغه خوشبویانې تاسو ته خپله پته ولګي چې کله ستاسو د کیمرې مخې ته راشي نو بهر ته وځو د هغو کلی درته هم ښایو قدرمنو د ولې په غاړه ناست یو استاد صاحب را سره هم په ځمکه باندې ناست دی د ګوړې چې استاد صاحب رانه راوړی دی نو هغه به سکو خو د هغې پورې چې کوم دی موږ به د دې ګوړې د چینه خوند واخلو او د هغې پورې چې کوم دی تاسو د دې کلي دا ښایست د ډرون په سترګه باندې وینئ
څنګه چې استاد صاحب خوږ دی داسې را باندې خوږ چای وڅکو اوس روان یو یو ولې په غاړه باندې هلته کې کینو او ارمان سراج در باندې مغرو د هغه ملاقات در سره هم کوو او هغه درته ښایو ارمانه څه به راته وایې زه به ورته څو شعرونه ووایم شعر راته وایې ارشاد وایي چې سندره یم ټپه یم او ساز یم محترمه ما موج نجي ستا د زړه اواز یم محترمه جهان جهان غمونه مې په زړه کې ګرځومه جهان غمونه مې په زړه کې ګرځومه زه اوښکه ښکاره نه یم پټ راز یم محترمه ډېره ښه ما چې ریم صاحبه د ضمیر سودا ونه کړه ما چې ریم صاحبه د ضمیر سودا ونه کړه ما چې ریم صاحبه د ضمیر سودا ونه کړه کارغه په شان مرداره نه خورم باز یم واه ډېر ښکلی خپل ځان نه زیاته مینه د وطن سره لرمه خپل ځان نه زیاته مینه د وطن سره لرمه محمود مې د وطن ځای ایاز یم محترمه ډېر ښکلی ډېر ښکلی ساده باده ملنګ خلک ډېر ښه راباندې لګي ساده باده ملنګ خلک ډېر ښه راباندې لګي زه هم د ملنګانو په انداز یم محترمه واه ډېر ښه دی او زه ستا غوندې په شور او په غرور خبرې نه کړم ستا غوندې په شور او په غرور خبرې نه کړم مظلوم یم په خبرو کې ممتاز یم واه ډېر ښکلی ارمانه ها قدرمنو تاسو واورېدو د ارمان نه دا ښکلی غزل واورېدو ارمان چې کوم دی د څلورم جماعت کې سبق وایي 10 کاله د عمر دی خو الله پاک ډېر شی صلاحیتونه ورکړي دي د ارمان نه ما وې یو تپوس پتې کومه ارمانه د ډېرو لویو لویو شاعرانو کلامونه تا ته یاد دي خو چېرته په خپله د شعر خپل لیکلی دی که نه دی خپل شعر دې لیکلی دی نو خپل هغه یو شعر راته مو وایي چې تا چې کوم شعر لیکلی دی هغه څنګه دی ارمانه ستا په زړه کې ارمانونه بدلي دي اته کاله لوی شو یو ارمان دې پوره نه شو واه ډېر ښه ارمانه ستا په زړه کې ارمانونه بدلو دي اته کاله دې وشو یو ارمان دې پوره نه شو ډېر ښکلی ښه قدرمنو ارمان دی تاسو ته غزل واورېد هغه بیا خپل شعر هم وویل تاسې په ټپو باندې هم کار شروع کړلی کتاب به یې راځي نو انشاءالله هغې ته هم سترګې په لار یو غواړو چې د هغې نه کتاب راتلو نه مخکې مونږ د ارمان سراج صاحب نه څه دی څه ټپې هغه هم ریکارډ کړو نو ارمانه ټپې راته هم وکړې یو څو زما پښتو زما سرمنده زما پښتو زما سرمنده دا نورې ژبې د لباس په شانتې دي زار دا نورې ژبې د لباس په شانتې دي نه او د نیمې شپې سندرې خوند کړي د نیمې شپې سندرې خوند کړي څوک به مین وي چا به یار بېللی زار او ته ګړندی وي ځان دې خلاص کو ته ګړندی وي ځان دې خلاص کو په ما یې وکړو د صوباړې ګزارو ورېږه تو او ښځه په هر سړي کونډېږي ښځه په هر سړي کونډېږي سړی هغه وي چې پې خاوره کونډه شي نه واه ډېر ګلو کازغېونو خپلو کا پردیونو دلته یو سړیونو ستا په نوم ژوندیونو خیر که تا ته هر څه ما ته ګلالیونو خیر که تا ته هر څه ما ته ګلالیونو وخت مې بس په دې و چې خوی کی غرسنیونو دلته یو سړیونو ستا په نوم ژوندیونو خالي په لنډۍ زنا سمله کری دیونو خالي په لنډۍ زنا سمله کری دیونو نورا سرار سو صرف ستا کمیونو دلته یو سړیونو ستا په نوم ژوندیونو تلم به درنه خامخا یاره ماښامیونو تلم به درنه خامخا یاره ماښامیونو سا پیکا 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 دا زلی سپرلیونو راشي د زړه زما څومره لیونیونو قدرمنو د دې نه مخکې چې خپل دا لاګ راټول کړو ختم یې کړو نو تاسو ته دې یاد وي
چې د یوټیوب چینل مې جوړ کړی دی ځان له زما په نوم عمران الله معراج په نوم باندې دی نو هغه سبسکرایب کړئ. هغه څنګه چې ارمان سراج وې هغه عالم سبسکرایب کړئ او اخر کې غواړم چې اجازه ستاسو نه ارمان سراج واخلي د خپل پیغام سره. زما خپل مشرانو او خاص کر حکومت ته دا اپیل دی چې تر 10 جماعته پورې د پښتو ژبه لازمي مضمون کړي چې زموږ د پښتنو کوم ماشومان چې دي چې هغه په پښتو کې لیک لوست زده کړي. او په دې حواله سره زما د والد صاحب شعر دی چې دا پښتو زموږ مور ده مور درنه کوي چې درانه شي د غفلت تقو وباسئ خیر دی اوس پښتانه شي. په دې حواله سره دې نه مخکې چې نه اجازت واخلم نو خوښه مې دا ده چې ارمان سراج تاسو نه اجازت واخلي. اجازت